سلام قدرمن دوستان و هیله از من که هیلی اومنه او د افغان غږ راډیو مجله مونږ د مهاجرینو په یو کمپ کې یو دا اوس راغلو ګورو دلته تر څو ورځې مخکې هم د افغانانو راپورټونه ورکړل چې د دوی سره مرسته وشوه او ډېر ډله ییز راغلل اوس اوکراینیان راغلي دي د اوکراین تقریبا نږدې داسې د 1500 په حدودو کې راغلي خو دوی را روان دي نور هم تاسو ګورئ چې دوی ته هر څه چمتو کوي دا ګورئ دلته ببینید بیننده‌های عزیز و گرامی تمام کمک‌های از طرف رد کراس و کمک با مهاجرین صورت میگیره ما آمدیم اینجا که گرچه من معلم هستم اما میخوایم که کمک کنیم در این عرصه همکارای ما هم کمک میکنن میبینید چیزایی که ما برای اینها آماده میکنیم اینهاست و اینجاست مثلا همه چیزهایی که ضرورتی برای یک فرد است بشقاب و نیفهم انواع بشقاب ها دقیقا چه چیزی دوی پکار دی دقیقا بلستن گوره توشک گوره دقیقا دی لباسونه دی حالتم دی حمام طول شان اغم دی حمام طول مسائل دی دقیقا طول دوی سره منبرسته که او دا دی انسانیت خبره ده دقیقا خلق دی جگره سره مخامخ دی دا چی جگره ولی تیخه شوی دا بون پور اړه نه لري ای به ما ارتباط نداره چرا جنگ صورت گرفته اما لااقل کمک به انسان افغان های ما دیروز احتیاج بود در این کشور دنمارک امی رد کراس دنمارک کمک کرد و امروز این نوبت یک قوم دیگه یک ملت دیگه که در آتش جنگ می سوزند امیدوار هستم که شما هم هر کدام شما اگر امکانات کمک دارین با این انسان ها هم کمک بکنید توجهتان به یگان عکس جلب می کنم